نن ورځ هر څوک چې یو جنس اخلي یا یو خدمت اخلي نو د دوی سره موبایل وي له جیب څخه یې را اخلي او دوی په ګوګل کې یا په یوټیوب کې یا په یو بل سرچ انجن کې هغه د خپل خوښې وړ خدمت یا هغه د خپل خوښې وړ جنس سرچوي. کله چې د دوی لپاره په ګوګل کې نتایج راشي دوی یا په لومړی انتخاب باندې کلیک کوي یا په دوهم انتخاب باندې کلیک کوي. دوی درېیمې پاڼې ته، څلورمې پاڼې ته او پنځمې پاڼې ته نه ځي تر څو دوی د خپل خوښې محصول پیدا کړي، بلکې دوی د ګوګل په لومړۍ پاڼه کې یا په اول محصول باندې کلیک کوي یا په دوهم محصول باندې. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د خپل کاروبار لپاره د ویب سایټ جوړولو په هکله او د هغه د اهمیت په هکله خبرې وکړم. زه نقیب الله حبیبي یم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ او همدارنګه زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. لکه مخکې مې چې تاسو ته وویل، نن هر څوک چې یو څه اخلي، که هغه خدمت وي او که هغه جنس وي، دوی هغه په ګوګل کې سرچوي. نو که چیرې تاسو په انټرنیټ کې شتون ونه لرئ، تاسو هلته ویب سایټ ونه لرئ، تاسو یو اپلیکیشن ونه لرئ او لږ تر لږه تاسو یوه ټولنیزه پاڼه ونه لرئ، نو تاسو نشئ کولی خپلو پیرودونکو ته لاسرسی ولرئ او یا هم د تاسو پیرودونکي تاسو پیدا کړي. نو د دې ستونزې د حل لپاره موږ باید د خپل کاروبار لپاره یو ویب سایټ ولرو یا یو اپلیکیشن ولرو او لږ تر لږه یوه ټولنیزه پاڼه ولرو. ټولنیزه پاڼې د خپل کاروبار لپاره اهمیت لري، لکه فیسبوک یا انسټاګرام، خو په هغه باندې باید تر ډېره حساب ونه کړو، ځکه ممکن یو وخت بنده شي. یو وخت زموږ په هیواد کې اوس چې دلته په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم دی، ممکن هغه اجازه ونه کړي، هغه سایټونه فلتر کړي او موږ هغه زموږ صفحې ممکن له منځه لاړې شي. او که چیرې ویب سایټ ولرو نو هغه زموږ دایمي شتمني ده او هلته موږ هیڅکله له منځه نه ځو. اوس راځم دې ته چې کومې لارې شته دي چې موږ د هغو لارو څخه په ګټه اخیستلو سره کولی شو د خپل کاروبار لپاره یو ویب سایټ جوړ کړو. عموما دوه لارې شتون لري چې که چیرې موږ هغه دوه لارې په پام کې ونیسو نو موږ کولی شو د خپل کاروبار لپاره یو ویب سایټ جوړ کړو. لومړۍ لاره دا ده چې تاسو د خپل کاروبار لپاره د جوړو شوو قالبونو څخه په استفادې سره یو ویب سایټ جوړوئ، لکه جمله، لکه ورډپریس او همداسې نور قالبونه. ورډپریس او جمله هغه قالبونه دي چې هغه مخکې له مخکې جوړ شوي دي. هغه کوډ لیکونکي یا هغه کسان چې ویب سایټ جوړوي هغه قالبونه یو له بل سره نښلوي او د هغې څخه یو ویب سایټ جوړوي. دوهمه لاره دا ده چې تاسو له صفر څخه ویب سایټ جوړوئ، یعنې له صفر څخه د هغه ویب سایټ کوډ لیکنه کیږي، د هغه ویب سایټ نقشه جوړیږي او د هغې پر بنسټ مخ ته ځي. دا لاره چې دا یو څه قیمتي لاره ده، ځکه په دې کې هر څه له صفر څخه جوړیږي، هر څه کوډ لیکونکی جوړوي او هر څه چې استفاده کیږي هغه مخکې شتون نه لري. اما که چیرې موږ له ورډپریس یا هم جمله او همدارنګه له نورو قالبونو څخه استفاده وکړو یا له نورو پلیټفورمونو څخه ګټه واخلو نو موږ ډېر په کم قیمت سره په ډېر ښه کیفیت سره کولی شو د خپل کاروبار لپاره ویب سایټ جوړ کړو. که چیرې تاسو د جوړو شوو قالبونو څخه ګټه اخلئ نو هغه تاسو خپل هم کولی شئ د ځان لپاره یو ویب سایټ جوړ کړئ. که چیرې تاسو د ورډپریس په هکله ډېره کمه پوهه هم ولرئ، تاسو کولی شئ هغه قالبونه یو له بل سره سریح کړئ، هغه قالبونه یو له بل سره یو ځای کړئ او د ځان لپاره یو غوره ویب سایټ جوړ کړئ. او همدارنګه د جمله څخه. خو که چیرې تاسو غواړئ داسې ویب سایټ جوړ کړئ چې هغه له صفر څخه کوډ لیکنه په هغه کې شوې وي نو تاسو مجبوره یئ چې د کوډینګ یا هم د کمپیوټر ساینس د ژبو علم زده کړئ، لکه پی ایچ پي، لکه سی شارپ او همدارنګه ایچ ټي ام ایل او همداسې نورې ژبې. که چیرې تاسو یوې کمپنۍ ته ورشئ او هغوی ته ووایئ چې زموږ د کاروبار لپاره یو ویب سایټ جوړ کړي، دوی عموما مختلف قیمتونه تاسو درکوي. دوی عموما هغه قیمتونه چې تاسو درکوي هغه تاسو ته نه وایي چې دغه ویب سایټ موږ له صفر څخه جوړوو یا موږ د جوړو شوو قالبونو څخه ګټه اخلو. حتما له دوی څخه وپوښتئ چې تاسو دغه ویب سایټ چې د موږ لپاره جوړوئ آیا له جوړو شوو قالبونو څخه ګټه پکې اخلئ او که نه تاسو دغه د صفر څخه جوړوئ. که چیرته هغوی تاسو ته ویل چې د صفر څخه درته جوړوو نو عموما قیمت لوړ ښایي تاسو ته، او که چیرې د جوړو شوو قالبونو څخه ګټه اخیستله نو عموما تاسو ته باید قیمت ټیټ وښیي. ډېر شرکتونه چې د تاسو لپاره ویب سایټ جوړوي تاسو ته وایي چې موږ په دغه ویب سایټ کې د تاسو لپاره له صفر څخه کوډ لیکنه کوو او دا یو امنیتي ویب سایټ دی. خو تاسو باید هغه چک کړئ او د هغې کې وګورئ چې آیا هغوی له صفر څخه کوډ لیکنه د تاسو لپاره کړې ده او که نه د جوړو شوو قالبونو څخه د تاسو لپاره ګټه اخیستې ده. که چیرې تاسو داسې ویب سایټ جوړوئ چې هغه ته امنیت ډېر مهم وي، هغه یو داسې ویب سایټ وي چې ډېر معتبر وي، لکه د بانک ویب سایټ یا هم داسې یو بل قوي ویب سایټ، نو تاسو کوشش وکړئ چې له صفر څخه په هغه کې کوډ لیکنه وکړئ. او که چیرې تاسو د یوې کمپنۍ لپاره یا هم د یو بل ضرورت لپاره یا هم داسې ویب سایټ جوړوئ چې تاسو کارونه مخ ته بوځي، تاسو کولی شئ له جوړو شوو قالبونو لکه
ورډپریس څخه ګټه واخلئ. له ورډپریس څخه تقریبا 15 میلیونه څخه ډېر ویبسایټونه جوړ شوي دي. ډېر شرکتونه یا ډېر کمپنۍ ممکن تاسو ته ووایي چې تاسو له ورډپریس څخه ویبسایټ مه جوړوئ، ځکه د هغوی ګټه په دې کې ده چې د تاسو لپاره له صفر څخه کوډ لیکنه وکړي او ډېرې پیسې له تاسو څخه واخلي. اما داسې نه ده که چیرې یو څوک وغواړي په ورډپریس کې سمه کوډ لیکنه وکړي، یو ښه ویبسایټ کولی شي هلته جوړ کړي. اوس راځم دې ته چې تاسو خو د خپل کاروبار لپاره ویبسایټ جوړ کړ، د دغه ویبسایټ ډاټا یا د دغه ویبسایټ محتوا چیرته ذخیره کیږي او موږ څرنګه کولی شو د دغه ویبسایټ لپاره هاست اجاره کړو یا د دې لپاره هاست په کرایه ونیسو. هاست هغه فضا ته ویل کیږي یا هغه ځای ته ویل کیږي چې د تاسو د ویبسایټ محتوا یا هغه ویډیوګانې یا هغه مقالې یا هغه تصویرونه هلته ذخیره کیږي. هغه تاسو باید په یو بل ځای کې واخلئ. هغه عموما په کرایه تاسو درکول کیږي. مختلف شرکتونه شتون لري چې تاسو ته دغه په کرایه درکوي. هغه تاسو وګورئ چې تاسو شرکت لپاره کوم هاست مناسب دی. که چیرې تاسو داسې ویبسایټ وي چې هغه لیدونکي کم ولري، نو تاسو کولی شئ له ګډ هاست څخه ګټه واخلئ. او که چیرې هغه داسې ویبسایټ وي چې هغه ډېر لیدونکي وي، بیا کولی شئ یو اختصاصي هاست د ځان لپاره اجاره کړئ. او همداسې تاسو وګورئ چې د تاسو ضرورت څرنګه هاست ته دی، هماغسې هاست تاسو د ځان لپاره اجاره کړئ. د هاست مختلف شرکتونه دي لکه iPage.com، bluehost.com، namecheap.com. دغه شرکتونو ته تاسو ورځئ، دغه ویبسایټونو ته تاسو ورځئ. په انټرنیټ کې هم لیکنه ورته کیږي او تاسو کولی شئ په آنلاین بڼه هم د دغه ویبسایټونو څخه هاست اجاره کړئ. کله چې تاسو ویبسایټ جوړ کړلو، هاست مو ورته اجاره کړلو، اوس تاسو په کوم نوم سره دغه ویبسایټ ثبتوئ یا په کوم نوم سره دغه ویبسایټ غواړئ پورته کړئ. یعنی د ویبسایټ نوم مو څه شی دی، د ویبسایټ ډومین مو څه شی دی، دغه د ویبسایټ نوم مو د ډومین په نامه یادیږي. لکه google.com ګوګل ډومین دی، یا facebook.com، یا مثلا mandawی.af. mandawی خپله یو ډومین دی او af چې دی هغه یو وروستاړی دی. تاسو کولی شئ هم په af باندې دغه ډومینونه ثبت کړئ، هم په .com باندې دغه ډومینونه ثبت کړئ. خو .com چې دی نړیوال دی او af چې دی یوازې په افغانستان کې ثبتېږي. af ډومین دا چې دا په افغانستان پورې اړه لري او .com یعنې دا کامرشل یعنې تجارتي دی. تاسو کولی شئ هم af ثبت کړئ هم .com ثبت کړئ. که چیرې .com نیول شوی و، تاسو کولی شئ په افغانستان کې هغه af بڼه ثبت کړئ. مثلا book.com. تاسو غواړئ د کتابو په برخه کې یو ویبسایټ جوړ کړئ د book.com په نامه. که چیرې book.com نیول شوی، تاسو کولی شئ book.af ثبت کړئ یا book.net ثبت کړئ یا book.edu. که چیرې تاسو په تعلیمي برخه کې فعالیت ترسره کوئ، edu به کولی شئ ورسره اضافه کړئ یا هم یو بل وروستاړی ورسره اضافه کړئ. که چیرې د تاسو د خوښې وړ ډومین مخکې له مخکې بل چا نیولی وي او تاسو غواړئ هغه ډومین بیرته ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ د همغه کس سره اړیکه ونیسئ. د هغه کس د اړیکې شمیره او ایمیل تاسو کولی شئ د whois.com له لارې تاسو پیدا کړئ. تاسو هلته د هغه ویبسایټ نوم سرچ کړئ، هغه نفر تاسو ته راځي او کولی شئ هغه ویبسایټ په مناسبه بڼه د هغوی څخه واخلئ. خو کوښښ وکړئ کله چې تاسو د خپل ویبسایټ لپاره ډومین په اجاره نیسئ یا د هغې لپاره هاست په کرایه نیسئ، تاسو دا د یوې کمپنۍ څخه مه اخلئ، بلکې له مختلفو کمپنیو څخه. یعنې له یوې کمپنۍ څخه مو که هاست واخیستلو، له بلې کمپنۍ څخه ډومین واخلئ. ځکه که چیرې هغوی په هاست کې کومه ستونزه پیدا شي، تاسو ډومین به هلته ذخیره نه وي، تاسو ډومین به بل شي ته ذخیره وي. او همدارنګه تاسو په قیمت کې د هغوی سره بیا کولی شئ ښې چڼې ووهئ او یو مناسب قیمت د هغوی څخه ترلاسه کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.